وخت مې خوې ته نه ګوري د ناظم خوې ته نه ګوري ستا نظر په چا باندې په الله باندې طالبان لیک دی او ډیر دی دې ته نه ګوري چې مې نه یو طالب دی حضور سره لپاره کار کوم د هغه ذات لپاره کار کوم یو بابا بیان یې کولو ابل کا ورته وی ای بابا کې نه سره روزه د لکولې دا بیان کې اصل ځان ته ځړ بچوا پدې علاقه کې دیوبند والا عالم ډیر شوی دی خلکو ته نصیحتونه کړې دي خدا چانه د سړی بچي نه جوړ کړي وې ته په سره روزه باندې سره د چانه سړی بچي جوړ کې بیا ځان ځړ بچوا دا بابا خو یا الله تعالی ورکړو ورته وی نورا یہ پدې علاقه باندې د دیوبند عالم ډیر شوی دی اغم په خلکو باندې ځان ورېستل او زموږ په سره روزه په بیان باندې ځان پورې بس تو شکر دار چې دانش ته یو طالب دې دو طالبان دي او لس یو شلي ته په اخلاص باندې دا کار کوي چې یو کس یې په اخلاص باندې د قران او د حدیث خدمت کوي د دنیا د ټول رزقونه د دنیا د ټول عزتونه د رب کریم د تور کې او د به نصیب کی مولانا روم رحمه الله فرمایي یو کس د اخلاص ورته کوم ستړي شي بس هغه جمعه تراغه او وی چې رب کریم صرف عبادت وکوم د دنیا مزدوری او دیاړي مې څنګه رب کریم صرف عبادت وکوم دا ټول خزانه د دې رب کریم پما باندې خپل د دروازه کولو کچا د محتاج مساتا دې بجوات کې ناسو نن سبا چې څوک سم خدام وکي دا هغه د کسان د مرګري غلط رابط دی جوړي کی کیسه ته جوړي دغه د خدای را تیار رزق وکړو دې جمعات کې ناسو مرګري بیرنګ سے ګرمي بوا یا مرګر براغه یا له تیار خورا ته خدای را تیار غواړي کنه ویا خې دوانه خدای نه راغلی شي او ټنګراو خو چې ټټر لګي اکشي دې وخت پښه په دوانه شته بل براغه وی لګا یا خربوزه خدای نه راغلی شي او ټنګر سره وخرو تیار خور جمعات کې ناس سره دنیا ټک لګي دې وخت نه دوانه ولا خربوزه په دخل عبادت کولو او د خدای تیار نه کوته متوجه شي دوادل اورانه تیر شوه دې پکور کو ولار دې مصالح چولې دا عبادت کیا درله خاطر چې نا کور ور کولو چو یو لوی وای بران نه وته دچې وای دا وکړه ته بلار نه وګیو لاسه فور دکړو وې رب کرے بابا خرتا د رزق وخت وو خود پر رزق مدا نه وخت تا خرا پس غټ وای کور ترا نه باز اے رب کریم ډیر ذات رزق ترا لراکو دستا باندې باندې شکریا ادا کوم اے رب کریم دبلا وخت برګرو تکړه وا شابه اندوانه وخت شابه خربوزه وخت خو خرشه دومره رزق راولې کو سبق برګرو لم پاټیو کما وکړه سبق دی دنر باشو غوای سملولو او ملګرو باندې وګرځره دی اعلان کو ملګرو باندې وګرځره وسی خاص راوړې ویاله امدار پارٹی کو غیر سفر باندې غوای نه ناس ځان ذکر کو تکی وکاو او خرو به ځکه چې الله پاک تیار ذکر علی کړي غوای جی اعلان شو ملګری ټول راغلي نه خوشاله دي دا برخوته چې دانه وته دې ټکوله چغات کوي او دا په ملان چې واحد ناس دې دغه وخت ټکوله غف لګي واخې دی وای لاړ چپاشو پبل کلی کې یو کس د اخور نه وای پرانسته شو هغه بغیر دې یو دکاندار ته وی او بل دکاندار ته وی یې مالګرو زما وای خوشاله دې زمانہ اخور نه وای پرانسته شوی کو چا د پدې ما ته وای چا وته وای چې خپلانه بزرگ شه پبل کلی کې کاسه هغه ګرځي دکان په دکان باندې ایماندارو وی زما کوئی کو چاري دي او خبر راکې چا ورته وای چې فلاني جمعه کې بزرگ نه سمړې چوالي
او دا خدای نه تیار رزق غواړي بیا هغه پټی کړی دا او یې لال کړی دا په مرګورو باندې خپل دی ورساته کې چاپه ولګاوه ډیره کورې ول معلوم کو شپته ولګره دغه وایي سرمن راوته دا وزر ته وایي وایي د صاحبانو زما وایي د خلکو باندې خو نه خو زما د خور نه پرانسته شو دا وایي ته نورو کې شو کتارو نه خبر نه ما خما بناوي شي رب کریم صرف د عبادت وکوما د دنیا نور ټک نکوما دا ټول خزانه د تاسو دې اے رب کریم فما باندې خپل دلک دروازه کولاوګا بدا خما د رب کریم نه سوال کولو د رب کریم را کور ته وای را نه باسلو او ته تاسو نه تباګه وای را پرانسته شو ستا په کور باندې وته او تو ځوانه جوړه چې ما ته رب کریم راکړه دا کور ته رانه باسل دي هغه ته چوټ نه وي تاسو زم په پردم دی نه دی بزرګو ته لکه وال مګواسي په 170 مطلوب شي ویزا چې لړ شو عدالت دالته کې داوود علیه السلام ناسیا په فیصله وکړه لاړ دا چې کوم وای والے مالک او د خپل بزرګ را خبر راغلو مقدیږي دا وای والے وای داوود علیه السلام دا وجدا د خدای تعالی خدمت راوستره داوود علیه السلام ته وله ودی جمعات کې ناس یو بل ذکر اسکار کوي او عبادت کې د دنیا ټک نه کوي مې زما د اخر نه خوې قرآن سه شو د نظر بچي چې پکړل دي او وسوي چې باندې الله را کړو نه الته عدالت او خپل قوانين دي داوا وکي دلیل به پیش کړي یا تاسو شی ملو شي تاسو په کومه طریقې سره راغلي داوود علیه السلام د بزرګ تاسو کو ویتا وای خویا لال کړه دي اوس معلومات نه نکړي چې چا دې ولا چا دا یو بس حلال کړه دې نو پاټي نه پکړه دا او ته جی نور خبر نه ما خماش به عبادت کوله ما به رب کریم ما ته تیار راکړه خپل خزانه باندې کولوږي زه خدا خبر نه منم چې ما باندې رب کریم نه سوال کولو او رب کریم په ما باندې حرام وایي کولو ویدا دې بارکه رب کریم نه معلومات حاصل کا چې دا سم مسله ده داوود علیه السلام رب کریم نه معلومات حاصل کړي هغه پوره ډیټیل تفصیل راوته مانه ته چې دې باندې مولانا روح رحمت الله په لخنوي کتابه مقایم کړی دي او چې کې زموږ د علماء ډېر دلیر نه راغی او ګرمه د خدای رضا بیان راوړل کوم دي تر مخور کې دي تاسو ته مختصر ویجی امام رب کریم نے سوال کو هغه ټول ډیټیل داوود علیه السلام حاصل کو او حاصل خلاصه دار هوا دا چې دا چې کوم بزرګو د رب کریم نه سوال کولو او د رب کریم عبادت کولو د دې سوال او د دې عبادت دواجه نه دا چې کوم وای والے مالک د ټول مال چې دا د بزرګ د پلانو هغه ته پټ کړو چپا کړو لکه د عبادت کولو د دعوا چې کوم روح رزق هغه مت رب کریم څنګه را کولو دا علماء دي دا طالبان چې دې درسونه کې څومره په اخلاص باندې کې ان شاء الله دې الله پاک بهترین رزق ورکړي دې څو خبره وکړي الله دې په عمل کولو توفیق راکړي او دا بدر شیر رحمان بابا به برابر پتا ست
كيا ظلم الأصناف قبول صبر شيء نعمت مدى جنة بخوان والنكمان استعطر ظلف فور نور ظلف سادي استعطر ظلف فور نور ظلف سادي دان عمد مدى بخشاك مدى شمد ريحان والنكمان سوى نبي نمستاسر کے کخدے